د نارنجګل دودیزه میله او مشاعره ننګرهار کې دغه مشاعره د اطلاعات او کلتور ریاست په تخنیکی او د افغان بیسیم مخابراتي شبکې په مالی ملاتړ جوړه شوه چې د هیواد د بیلابیلو ولایتونو او کوز پښتونخوا د شاعرانو ترڅنګ ورته له بیلابیلو سیمو د شعر او ادب مینوال راغلي وو. افغانستان یاره ویښ کېنه وطن دې ونیو ډېر ښه دې وکړ اوس طالب جانه یاره ویښ کېنه. د ننګرهار د اطلاعات او کلتور رئیس وایي دغه مشاعره کې ګڼ شمېر شاعرانو ګډون کړی و چې د شعرونو ترڅنګ پکې د تیاتر او تمثیل برخې هم شاملې وې. په زرګونو مینوال راغلي د افغانستان د مختلفو ولایتونو شاعران لیکوالان ترنموونکي او خصوصا بیا د کوزي پښتونخوا نه زمونږ ورونه راغلي دي. نو تر اوسه خو مشاعره ښه روانه ده، نور نوښتونه هم پکې کېږي او تیاتر تمثیلي فرچې او همداسې نور هر څه پکې ترسره کېږي انشاءالله. دلته د هیواد د بیلابیلو سیمو د شاعرانو ترڅنګ د کوزي پښتونخوا څخه راغلو شاعرانو هم د مشاعرې ګډونوالو ته ټاپې، طنزیه او حماسي شعرونه واوربل چې د شعر او ادب مینوالو له لورې په چغو او چکچکو بدرګه شول. راشد یې د نوین یې د نبي وطن یې ته جنتي وطن یې ته د ګربز یې ته د دران یې د زازي وطن یې ته جنتي وطن یې ټاکلي ملایان او تقوا وړګیا ښکته نیشنلیان او ملا وړګیا او چانو پیغمبر په خوب کې ولیدو چا ورکړه د کفر فتوا وړګیا. د نارنجګل د دودیزې مشاعرې د کوزي او برې پښتونخوا ګډونوال شاعران بیا د مشاعرو جوړول خورا مهم او د شعر د بډاینې په برخه کې خورا اغیزمن ګام یادوي. او برخه دغه یو شانتي خلک یو شاعري او مشاعرې زمونږ یو شانتي خو دلته د شعر معیار لږ لوړ دی، بل دلته ښکلې خبره ده چې د خلک شعر ډېر په ښکلي انداز باندې اوري. دلته مشاعرې اول ته مشاعره کله کله جلسه شي، دلته د ژوند سندرې ویل کېږي او د ژوند د خکیدا او د پرمختګ پیغامونه پکې وي. شکر دی امن راغی بس وبکې سندرې وایو بس وبکې اتڼې کوو بس وبکې ژوند کوو. د نارنجګل دودیزه مشاعره هر کال د پسرلي په موسم کې په جلال آباد ښار کې جوړیږي چې د ختیځو ولایتونو د شاعرانو ترڅنګ پکې د هیواد د بیلابیلو سیمو او کله ناکله د کوزي پښتونخوا شاعران هم ګډون کوي. سباون ساحل، وحدت نیوز، جلال آباد.